ډیرو درنو خوږو کتونکو د پښتو ژبې د شعر و ادب مینوالو زموږ سلامونه قبول کړئ. موږ ستاسو په خدمت کې د یوې خوندورې مشاعرې ته بیا کړي دی. د دې مشاعرې او د کتو بلنه درکوو. هیله من یو چې تر اخره پورې به موږ سره پاتې شئ او زموږ دا مشاعره به واورئ. موږ سره په دې مشاعره کې ښاغلی ګل نبي ګل صاحب، انجینیر قیصر صاحب او ډیر محترم ګل حسین ندیم صاحب، مهدي کروبي صاحب او طاهر توري صاحب او ډیر مان او محترم استاد ښاغلی نوشي بنګش صاحب برخه اخلي او د دوی خوندور خوږه کلمونه به تاسو واورئ. او زموږ د نن ورځې د دې مشاعرې صدرات هم استاد ښاغلي نوشي بنګش صاحب ته سپارو. د کوربه په توګه لومبنی زه خپل یو غزل ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. نوشي صاحب غزل دی: شور د حسن ځکه خیږي، شور د حسن ځکه خیږي، شهید شوی محبت دی. شور د حسن ځکه خیږي، شهید شوی محبت دی. تماشه د بریا جوړه په انګړ کې د نفرت دی. شور د حسن ځکه خیږي، شهید شوی محبت دی. تماشه د بریا جوړه په انګړ کې د نفرت دی. مننه. اژدها ځکه د جبر د اور دلته غره ګرځي. اژدها ځکه د جبر د اور دلته غره ګرځي، چې سین وچ شوی اوس دلته د اظهار د بغاوت دی. مننه. د پڅون د رڼا خیال هم په دار دلته رزوړان دی. د پڅون د رڼا خیال هم په دار دلته رزوړان دی. د سکوت په دام کې نښتی هر یو ګام د حرکت دی. په دام کې نښتی هر یو ګام د حرکت دی. ارزو ځکه د دیدن دی په بستر د رنځ پریوتي. طاهر صاحب: ارزو ځکه د دیدن دی په بستر د رنځ پریوتي، پهره ناسته د دیوانو د خوبانو په ملت دی. ډیره مننه. که لښکر په زور غره هم د تحریب دی تبسمه، که لښکر په زور غره هم د تحریب دی تبسمه، قهرمان د پن ولاړ مې په میدان کې لا د پت دی. ډیره مننه. خوشحال اوسئ. د خپل شعر اورولو نه وروسته به زه ځوان شاعر ښاغلي ګل نبي ګل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل خوندور کلام ستاسو په خدمت کې واوري. ګل نبي ګل صاحب: بې مینې بې نشې دی مازدیګر خانه خراب، خپه مې چا پسې ځیګر خانه خراب. او بې مینې او بې نشې دی مازدیګر خانه خراب، خپه مې چا پسې ځیګر خانه خراب. خدای ګو ټوله شپه مې په سلګو دی تېره کړې، خدای ګو ټوله شپه مې په سلګو دی تېره کړې، د چا د خولې راغلی و خبر خانه خراب. او بې پلار او بې موره خورکۍ چاته ویل څه، او بې وروره خورکۍ چاته ویل څه، کپړې به راته څوک کوي اختر خانه خراب. بې پلار او بې وروره خورکۍ چاته ویل څه، او کپړې به راته څوک کوي اختر خانه خراب. او شپه تېره شوله ځکه نه ګاونډ خلک خبرېږي، تېره شوله ځکه نه ګاونډ خلک خبرېږي، یو څو دقیقې پاتې دي سحر خانه خراب. اوس پوه یم شهید غازي به نه شم ملا جانه، نوشي صاحب اوس پوه یم شهید غازي به نه شم ملا جانه، د جنګ زموږ په سیمه د ډالر خانه خراب. اوس پوه یم شهید غازي به نه شم ملا جانه، د جنګ زموږ په سیمه د ډالر خانه خراب. زما په دې راتلو سره یې بیا مخ پړسولی، زما په دې راتلو سره یې بیا مخ پړسولی، محفل لکه ورانېږي مرور خانه خراب. او سلوور کوجن دنیا کې د جهاد نوم چا اورېدلی؟ تبسم صاحب: سلوور کنجه دنیا کې د جهاد نوم چا اورېدلی؟ پښتون ته یې راوړی دغه شر خانه خراب. سلوور کنجه دنیا کې د جهاد نوم چا اورېدلی؟ پښتون ته یې راوړی دغه
شرخنه خراب خرچایم پر خودلې ګل نبی په نیمه لار خرچایم پر خودلې ګل نبی په نیمه لار په چا باندې به څه وکړم باور خنه خراب په چا باندې به څه وکړم باور خنه خراب ګل نبی ګل صاحب اوس خپل ډېر خوندور او په زړه پورې کلام یې واورولو. مننه ګل نبی ګل صاحب. خدای خبر چې ته به څه پره موسکی وې، خدای خبر چې ته به څه پره موسکی وې، خو زما سره لوړه حوصله شوه. د استاد او مرشد فیضي صاحب د شعر سره به زه انجینیر کیسر صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل شعر واوري. کیسر صاحب زه تاسو اجازت سره مطلب د رحمان بابا یدبا شعرونه مطلب وړاندې کوم. ګوره هسې کردګار دی رب زما، ګوره هسې کردګار دی رب زما، چې صاحب د ګل اختیار دی رب زما، رب زما. لنشته یې هسته صورت پیدا کړی دی، لنشته یا هسته صورت پیدا کړی دی، چې هسې رنگ پردګار دی رب زما، پردګار رب زما. انجینیر کیسر صاحب و چې د رحمان بابا د دعا یو دوه شعرونه یې وړاندې کړل. ډېره زیاته مننه کوو کیسر صاحب نه. اوس ماته آینه به د عالم د رنګینو کړم، اوس ماته آینه به د عالم د رنګینو کړم، زاهد کره خدای شي د حیرت د چمن پته. د ستر حمزه بابا د شعر سره زه زموږ ډېر ګران او ډېر خوږژبي شاعر ګل حسین ندیم صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل خوندور کلام واوري. ګل حسین ندیم صاحب. مودې دې ډېرې وشوې هر یو تن دې یادوي، مودې دې ډېرې وشوې هر یو تن دې یادوي، ګلان زما د کلي د چمن دې یادوي، مودې دې ډېرې وشوې هر یو تن دې یادوي، ګلان زما د کلي د چمن دې یادوي. یو ځلې خو راشه که بیا نه راځې نو خیر، یو ځلې خو راشه که بیا نه راځې نو خیر، دا زړه زما زخمي او ګیلمن دې یادوي، مودې دې ډېرې وشوې هر یو تن دې یادوي. یادونه دې والله چې لیونی او سپېلنی کړم، یادونو دې والله چې لیونی او سپېلنی کړم، سحر غرمه ماښام و ماخوتن دې یادوي، مودې دې ډېرې وشوې هر یو تن دې یادوي، چې تا سره تړلې هغه نښې لاړې لاړې، چې تا سره تړلې هغه نښې لاړې لاړې، ګودر دې یادوي منګی درمن دې یادوي، ګلان زما د کلي د چمن دې یادوي. منمه چې فرصت در سره نشته دی خو بیا، منمه چې فرصت در سره نشته دی خو بیا، لږ راشه زما کلی کبرجن دې یادوي، ګلان زما د کلي د چمن دې یادوي. اوس پوه شومه چې اوس پوه شومه په دا چې غریبي بده بلا وه، اوس پوه شومه په دا چې غریبي بده بلا وه، غربت خو کډې تلې د شتمن دې یادوي، ګلان زما د کلي د چمن دې یادوي. ندیم به دا ویل چې بې له تا نه ژوند ونشي، ندیم به دا ویل چې بې له تا نه ژوند ونشي، والله چې هغه ښکلی
دروغجن دې یادوي ګلان زما د کلي د چمن دې یادوي وسلام. محترم ګل حسین ندیم صاحب و څه خپل ډېر خوندور کلام یې په خپل خوږه غږ کې وړاندې کړو. ډېره زیاته مننه کوو ګل حسین ندیم صاحب نه چې دومره ښکلی خوږ کلام یې واورولو. دی بې کچه اضطراب کې لږ سکون راله پیدا کړی دی بې کچه اضطراب کې لږ سکون راله پیدا کړی میکدې پلو څوک ورشي لږ ژوندون راله پیدا کړی زه یوازې شوم خلکه یو ملګری مې په کار دی د نشورو نه مې بچ کړی څوک مجنون راله پیدا کړی د جومت استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال دی یو استاد راله پیدا کړی خو پښتون راله پیدا کړی. د سیف الرحمن سلیم صاحب د شعر سره زه مهدي کروبي صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل خوږ کلام واوري. کروبي صاحب. ډیره مننه. د محترم صدر صاحب په اجازت سره یو څو شعرونه خو ووایم. شعر دی چې سلطنت د کوم مجنون دی چې دا شور دی پورته شوی مسکن چرته دی د عقل هلته اور دی پورته شوی دا کمی د محبت دی انتشار دی چې نړۍ کې انتشار د چې نړۍ کې د یو ورور دښمنۍ ته چې بل رور دی پورته شوی خدای د خیر کړي چرته بیا خو چا یتیم نه وي ویژلی دا نری چې غاړ د کومې مور دی پورته شوی اوس تمنا ستا د دیدن مې شوه پوره خو پرېښیمان شوم د زړه درد خو د کروبي یاره نور دی پورته شوی. ډېره مننه. دا کمی د محبت د انتشار د چې نړۍ کې د یو ورور دښمنۍ ته چې بل ورور دی پورته شوی. مهدي کروبي صاحب اوس ډېر په زړه پورې او خوندور کلام یې واورولو. مننه کوو کروبي صاحب نه. پیچ د زلفو دی که هم د نرو شنډو دا سرکشه سر په دغه پیچو خم ږدم. د استاد مرشد کلندر مومند د شعر سره زه طاهر توري صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل کلام واوري. توري صاحب. د صدر صاحب اجازت سره څو شعرونه تاسو خدمت کې عرض دي چې بیللې حوصلې مې نن ودانې غوندې شوې یار سره خبرې مې روانې غوندې شوې غشو د باڼوی نشانه زما زړګی کړو د یار خونکار سترګې غرکمانې غوندې شوې کاسې پسې کاسې دي چې راځي او تمامېږي بیا سترګې د ساقي څه مهربانې غوندې شوې زما پښتنه مینه خو لجبانه دی رقیبه دا چاوي چې د عشق خبرې ګرانې غوندې شوې طاهره بې ګناه ولې تویېږي قاتل څوک دی
طاهره بې ګناه ولې تویېږي قاتل څوک دی نن ویني د پښتون ولې ارزانې ښاغلی طاهر توري صاحب و چې خپل کلام یې واورولو مننه. میخانه خو مختصب له ساره زار کړه، میخانه خو مختصب له ساره زار کړه، سکی څه له کړنګوي راته جامونه، یو قیامت بویه چې بیا یې راژوندی کړي، یو قیامت بویه چې بیا یې راژوندی کړي، زمونږ خولې دي د پښتو ژبې قبرونه. زه د سیف الرحمن سلیم دې شعرونو سره د نن ورځې د دې مشاعرې اخري شاعر او د دې مشاعرې صدر ښاغلي نوشي بنګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې دوی د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او خپل خوندور کلام واوروي. نوشي بنګش صاحب. عزتمندو قدرمندو د تیارو د ظلمتونو خلاف د شعور ملګرو او تاسو ډېر ښکلي شعرونه ویله او نن واقعي څه د خوشحالۍ ورځ دی، د ابدۍ ورځ دی چې ډېر وخت کېږي چې د مو ملګري سره داسې محفل ورک دی او زه نن دې محفل ته د سپین غر ادبي جرګې تینک ټانک نه یم چې هغه راغونډ شوی دی او د نوي سفر او د باعماله د تلو خبره کوي او ډېرې درندې خبرې وشوې او درندو نه بعد کې او چې د کومه مشاعره وشوه ښکلي ښکلي غزل مو واورېدو، نو ما ذهن دغونه زخمونه یو قسم داسې تازه شو چې هر داغ و هر پر هر نه لکه ګلاب داسې وږمې راوختې. نو زه نن خو نه تازه کلام ورته نه یم، ځکه نن 50 کاله وړاندې وي خواوشا کې د اجمل خټک په کور کې ونه د اجمل بابا یوه د غزل مطلع دی چې د زړګي کور مې شوی سکور ښه دی، د زړګي کور مې شوی سکور ښه چې بې له تاسو پکې اور ښه بې نامه سترګې په بل خوا واړوه، بې نامه سترګې په بل خوا واړوه، جام ته بې مې شي نه سکور ښه دی. نو په هغه د خپلې غزل دی نو هغې ترې باندې مو بیا د خټک بابا په کور کې مشاعره وکړه. نو چې ما کوم غزل ورکې لیکلی دی هغه غزل ما ته په ګوتو راغللو، نو تاسو ته په خدمت کې بیا واورم. اول د ستا په زړه کې کور ښه دی، اول د ستا په زړه کې کور ښه دی، کني د ستا کوڅه کې ګور ښه دی، اول د ستا په زړه کې کور ښه دی، کني د ستا کوڅه کې ګور ښه دی. د لمر پرست هسې د دار په څوکه، د لمر پرست هسې د دار په څوکه، مخ مې د ښکلي یار په لور ښه دی. خوب یې چې یوړو خوبولو سترګو، خوب یې چې یوړو خوبولو سترګو، په شوګیرو د سترګو زور ښه دی، خوب یې چې یوړو خوبولو سترګو، په شوګیرو د سترګو زور ښه دی. په هر پر هر کې مې د ګل په شان، په هر پر هر کې مې د ګل په شانې، د چا د سرو سترګو انځور ښه دی، په هر پر هر کې مې د ګل په شان، د چا د سرو سترګو انځور ښه دی. او شیخ نه محراب د وروځو پټ وساته، شیخ نه محراب د وروځو پټ وساته، د زلفو کوپر دې راخور ښه دی، شیخ نه محراب د زلفو پټ وساته، د زلفو کوپر دې راخور ښه دی. لکه لیچکی پرې تنهایي سوځوم، لکه لیچکی پرې تنهایي سوځوم، د احساس هر داغ کې مې اور ښه دی، لکه لیچکی پرې تنهایي سوځوم، د احساس هر داغ کې مې اور ښه دی. او د اخري شعر دی د چا د مینې په تور تور نشي، د چا د مینې په تور تور نشي، تندی خو پرېږده مخ مې تور ښه دی، تندی خو پرېږده مخ مې تور. والسلام. ښاغلی استاد نوشي بنګش صاحب و چې ډېر خوندور او کلام یې واورولو. مننه کوو نوشي بنګش صاحب نه. د نوشي بنګش صاحب همدې خوندور کلام سره زموږ د نن ورځې دا مشاعره سر ته ورسېده. زه د امجد شهزاد صاحب د یو شعر سره دا مشاعره سر ته رسوم.
اوس د شعور د لمر سندرې تودول پکار دي. اوس د شعور اوس د شعور د لمر سندرې تودول پکار دي. تش د ملا بنګونه زیری د سهار نه راوړي. خوږو کتونکو همدې سره زموږ د نن ورځې دا مشاعره سار ته ورسېده. هر چېرته چې ښاد، باد او بریالي اوسې. ډېره زیاته مننه په مخامخ